د طالبانو بدنامولو هڅه که بل افغانستان څخه امنیتي کمربند تاویږي. دا چې ولې او طالبانو څه ویلي نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې افغانستان امن شوی او هیڅ هېواد ته ترې خطر نه دی موجود، خو د خپلواکو دولتونو هم ګټې ټولنې د افغانستان په شاوخوا کې د یوه امنیتي کمربند د جوړولو د تکل وړاندیز منظور کړی دی. ټاکل شوې د دې ټولنې د غړو هېوادونو یوه ګډه کاري ډله د دغه کمربند د څرنګوالي په تړاو یو پلان جوړ کړي. دا ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له غړو هېوادو جوړه ده او په دې وروستیو کې له افغانستانه په ځانګړې توګه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د ډېرېدونکې اندېښنې څرګندې کړې دي. دا ګام له افغانستانه د ترهګرۍ نشه یي توکو د قاچاق او ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي په موخه اعلان شوی دی. د دې ټولنې سرمنشي سرګي لیبیدیف په مسکو کې یوې غونډې ته په خبرو کې هیله ښودلې چې د امنیتي کمربند په جوړېدو به د ترهګرۍ په ګډون هغه ټولې اندېښنې ختمې شي چې له افغانستانه دې سیمې ته د ورخپرېدو په تړاو دي. د ګډ امنیتي تړون ټولنې ته چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد د 6 پخواني جمهوریتونه غړي دي په دې تړاو وړاندیز لومړی د تاجکستان ولسمشر کړی و. د دې ټولنې غړي هېوادونه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د ترهګرۍ د ورخپرېدو ګواښ ته لا اندېښمن شوي او په دې اړه یې پرله پسې څرګندونې هم کړي دي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت BBC ته ویلي چې افغانستان اوس امن دی او له خاورې چاته ګواښ نه دی متوجه. نوموړي زیاته کړې موږ د خپلو پولو امنیت خوندي کړی، له دې اړخه د ګاونډیان تشویش نه لري. ښاغلی فطرت زیاتوي د قاچاق د مخنیوي لپاره هم ګامونه اخیستي، خو دا چې قاچاق یوه نړیواله ننګونه ده نو د ده په وینا په کار ده چې ټول ښکیل هېوادونه په ګډه د دې ننګونې په اړه اقدام وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.